سلامونه او درنښت د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. اوس مو د دې ناول شپږمې برخې ته هرکلی کوم. په تېره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې د کوټې وره په توندۍ سره پرانیستل شو. موټر چلوونکي اول اصغر له پوسخند او مسخرو سره راننوتل او ویې ویل څومره نازنین مجلس دی او څومره ښکلې او ښه ساتونکي مو درته پرېښې. بیا سکینې ته ځیر شول او ویې ویل سترګې دې ولې سرې او اوښلنې دي؟ هغه داسې وارخطا شوه چې یوه شېبه یې هېڅ هم نه شو ویلی. دا چې له دې وروسته څه پېښېږي په دې برخه کې یې سره اورو. وروسته یې وویل په تاسو پورې څه اړه لري؟ زړه مې وغوښتل چې وژاړم. دواړه رانږدې شول او هغه یې د سوکانو او لغتو تر وارونو لاندې ونیوله. بدمرغې سکینې تر دغه وارونو لاندې نارې وهلې غلو ناولو له دې خوارانو او زما څخه څه غواړئ؟ اوس به پولیس تر خبر کړه. پر دې مهال مې د برېښنا په څېر یو فکر سر ته راغی. غوښتل مې اوس چې دوی سره اخته دې کوڅې ته ووځم، په چیغو او نارو شم او خلک را خبر کړم. اوچته شوه او د کوټې د دروازې خواته روانه شوه چې یوه اوسپنیز سوک زما د سینې اډوکې سره وکوټل او ویې ویل چیرې ځې؟ پوه شوم چې د کور نوکر علي دی چې وړاندې زموږ خبرې اورېدلې وې. په یوه قوت سره مې یوه څپېړه ورکړه او د سرای دروازې خواته مې منډه کړه. چیغې مې اوچتې شوې وې چې دوو زورورو لاسونو خوله رابنده کړه او په کشولو یې په کوټه کې واچوله. وروسته یو دروند څیز راباندې ولوېد چې زما ټټرې ډېر تر فشار لاندې ونیو. خو یوه کمزورې او رنځېدلې پیغله به څومره توان لري؟ همدومره پوه شوم سکینې یوې خواته بېسده اچولې، ملیام زما پر شاوخوا تپېږي او هغه هم وهل خوري. دا ټول کارونه ډېر غلي ترسره شول. یعنې موږ د چغې وهلو وخت هم پیدا نه کړ چې لږ تر لږه ګاونډیان را خبر شي. زه هماغسې بېسده ولوېدم، خو ګرد سره بېسده نه وم. په شاوخوا کې مې پېښې درک کولی شوې. کله چې موږ درې واړه له پښو وغورځولو له یو بل سره یې څه لانجه وکړه. بیا یې علي ته امر وکړ چې ډېر ژر یو څه تاریاک رانیسي او را یې وړي. تر هغه وروسته زموږ سره ته راغلل. کله چې ولیدل درې واړه بېسدي یو نو دا یې سره غوټه کړه چې همداسې مو د بېسدۍ په حالت کې د جعفر خان نومي سړي کور ته ورسوي چې ګرد سره مو له شر څخه خلاص شي. زه پر ټولو پېښو پوهېدم خو د خبرو او خوځېدلو توان مې نه درلود. ان نه مې شول کولی چې سترګې پرانیزم. په دې شیبه کې مې د علي د راتلو غږ واورېد چې ویې ویل را ومې نیول. علي اصغر وویل ته یې ژر ویلې کړه، څه شربت ورسره یو ځای کړه، بیا یې د هغې په خوله کې واچوه چې غلی شي او بیا داسې تېروتنه ونه کړې. زه پوه شوم چې هغوی په رښتیا هم د رښتینې جنایت خیال لري. هغوی غواړي خوارکۍ سکینه ووژني. دې پیښې یو ځل بیا زما ویده شوې وینه په رګونو کې ویېشوله لکه ټول ځواک چې مې په پښو کې ټول شوی وي او هېڅ بېحالي یا بېسدي نه لرم. له ځایه اوچته شوم او ومې ویل ای بې ناموسه سړي وژونکو، څه کوئ؟ دې بدمرغې څه کړي چې غواړئ ویې وژنئ؟ راځئ د خدای لپاره هغه پرېږدئ او دا زهر ماته راکړئ. دغو وحشیانو بیا راباندې حمله وکړه او ویې ویل څومره کلک بدن دی، باید دومره یې ووهو چې نفس یې بند شي. زه بیا دومره ووهلم چې یو ځل بیا بېسده ولوېدم او په ځان پوه نه شوم. کله چې مې سترګې پرانیستې ځان مې د یوې خونې په یو ښکلي اوسپنیز کټ کې ولید. سر یې په یو دسمال را تړلی وه. څنګ ته مې یو ښکلې جنۍ په لوڅ سر او ببرو ویښتانو ناسته وه او ببوزه یې پکۍ راته وهه. له دې پیښې ډېره حیرانه شوه. دیوالونو او وره ته مې په ژور نظر وکتل ځکه ګمان مې کاوه په خپل کلي کې او په خپله کوټه کې ویده یم. د دغو 2-3 ورځنیو پیښو هېڅ برخه مې په یاد نه ده. د خپل عادت له مخې مې خپلې خدمې ته نارې کړې پالوه شې وګوره څو بجې دي. داسې ښکاري چې نن ډېره ویده شوې یم. خو نه، هغه کوټه زما کوټې ته ورته وه، نه هغه جنۍ زما پر ستاره وه. ور ومې کتله او ومې پوښتله ته څوک یې؟ پلوشه چیرې ده؟ هغه له خوږې مسکا سره رانږدې شوه. دلته پلوشه نومې څوک نه لرو. ومې ویل نو ته څوک یې؟ ویې ویل زه آسیه یم. زه خو آسیه نه پېژنم،
دا کوم ځای دی؟ یوه خندا یې وکړه او ویې ویل وروسته به پوه شې، ګمان کوم تبه دې ده. اپلاتې وایي غوره به دا وي چې اوس ارام وکړې. د دې جنۍ په خبرو سره په چورتونو کې لاړم. له ځان سره مې وویل تبه مې ده؟ دا جنۍ څوک ده؟ دا کوم ځای دی؟ دا خو زما خونه نه ده. مور او خادمه مې چیرې دي؟ ولې نه راځي؟ غوښتل مې له ځایه اوچته شم خو نه مې شول کولی. خپل فکرونه مې راغونډ کړل. لږ لږ مې وروستۍ پیښې په زړه کې پر بدن مې یوه ویره واکمنه شوه. لږ لږ مې وروستۍ پیښې په زړه کړې، پر بدن مې یوه ویره واکمنه شوه. ولړزېدم. په وحشت او خواشینۍ سره مې شاوخوا ته وکتل او ومې ویل تاسې څوک یاست؟ ملیحه چیرې ده؟ څه ورباندې شوي؟ هغه جنۍ پوه شوه چې زه اوس په ست شوم او تېرې پیښې مې په زړه شوې. نو ویې ویل زه اسیه یم، ملیام په بله خونه کې ده. کومه خونه کې؟ زه غواړم همدا اوس ورسره ووینم. هغه را وغواړئ یا ما ورولئ؟ ویې ویل تم شه چې مشر مېرمنې ته خبر ورکړم. له دې سره ووته. د مشر مېرمنې تورې او اوسپنیز چکش و چې زما پر مغزو ولګېد، ځکه پرون مې د سکینې له خولې دا تورې اورېدلې وه. په خونړۍ او کرکجنه معنا یې پوهېدم چې په ځان کې مې یو بل لوی شور او زوږ احساس کړ. له ځایه مې د اوچتېدو هڅه وکړه خو ور پرانستل شو او یوه چاغه مېرمن چې مخ او صورت په پوډرونو او نورو سنګاریزو موادو لړلی و او څه کم نیم من سره زرې په خپلو لاسونو غاړه او بدن کې کارولې وه، له خندا او ښه چلند سره راننوته. ویې ویل خدایه شکر چې حال دې سم شو. هغو کسانو ته د خدای مرګ ورکړي چې تاسې دې هلته رسولی یاست. زه یې ښکل کړم او له ډېر نرم چلند څخه یې کار واخیست. د هغې دې نازونې په ما کې دومره کرکه او عذاب را ژوندی کړ چې هېڅ تصور یې هم نه کېده. ومې پوښتل ته بیا څوک یې؟ زه مو نه پېژنم. ویې ویل حق هم لرې چې ومې نه پېژنې، ځکه دې ښار ته نه وې راغلی. خو په دې ښار کې داسې سړي نشته چې ما نه پېژني. زه په دې ښار کې څه چې په نورو ځایونو کې هم ډېر شناخت لرم. د نفوذ او واکمنۍ کړۍ مې پراخه ده. ډېر خلک زما د ناستې ولاړې مینوال دي. له ټولو طبقو څخه ډېر دوستان لرم. لنډه دا چې کله مو بشپړه روغتیا ترلاسه کړه ما به هم وپېژنې. د هغې دغو ستاینو پر ما هېڅ اغېز ونه کړ. د هغې پرستارې جنۍ په لیدو مې چې د هغې چاغې ښځې تر شا د رانیولې شوې وینځې په شان ولاړه وه، له ځان سره دا تصور وکړ چې دا به هم د دې ښار د کوم مشر مېرمن وي. دوی به دلته راوستلی یم چې را سره مرسته وکړي. دا به هغه مشره مېرمن وي چې سکینې یادوله. دغې ښځې ته به ځکه مشره مېرمن وایي چې تر نورو مشره ده. خو بیا مې هم حواس له لاسه ورنه کړل، بلکې ومې ویل زه اوس له دې سره کار نه لرم چې تاسې څوک یاست او د کوم ځای دی او دا کوم ځای دی، بلکې دا راته ووایاست چې زما خورلڼه ملیحه چیرې ده. ستاسو تر څنګ په هغه بله خونه کې. هغه خبره کړې چې دلته راشي. مشرې مېرمنې ځان ته له کبر او غروره ډکه څېره ونیوله او ویې ویل آسې دا جنۍ لا د دې ځای له دود و دستور سره نه ده اشنا شوې. ورشه ملیحې ته ووایه چې دلته راشي. بیا یې ما ته وکتل او ویې ویل نوم دې څه دی؟ ومې ویل بدریه. پوهېدم خو باید پوه شې چې تر دې وروسته به د دا نوم نه وي. ولې د نوم بدلولو وجه څه ده؟ اوسنی نوم به مې څه وي؟ تر دې وروسته به د نوم پري وي او ستا د ملګري نوم به هم هوریه. موږ ولې باید نومونه بدل کړو؟ دغه زموږ دود دی چې هر څوک مو کور ته ننوځي باید خپل لومړنی نوم بدل کړي. زه د دې دود له کبله ډېره حیرانه شوم. دا نو کوم ځای دی؟ په دې شیبه کې مې ملیحه ولیده چې تر لاسونو یې نیولې وه او زما کوټې ته یې راوستله. کله چې مو یو او بل ته وکتل سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. هغه هم په ژړا شوه او زما په غېږ کې راولوېده. دواړه ډېر وژړېدو. خو مشرې ښځې په غرور سره راکتل او ویې ویل غلی شئ، په دې کور کې باید یوازې وخندل شي، عیش وشي. دلته ژړا کومه معنا نه لري. زه پوه شوم چې لومړنی ګمان مې سم دی او موږ یې رنډۍ خانې ته راوستلي. ومې پوښتل تاسې څوک یاست چې پر موږ داسې امرونه کوئ؟ زه د دې کور مشره او ستاسو مالکه یم. پر تاسو هرې یوې مې 200 تومنه ورکړي. حاجیان هم د حبشې پر غلامانو هم دومره پیسې نه ورکوي.
لکه ما چې پر تاسو ورکړي. ولې موږ لکه چې تر حبشي غلامانو تاسو ته ارزښت نه لرو؟ رښتیام څومره پس فطرته سړي خواره یاست. پر دې مهال د سکینې په اړه په سوچ کې شوم او ومې ویل آیا کولی شئ پر موږ احسان وکړئ؟ او یوې پوښتنې ته مې ځواب راکړئ. هو ووایه سکینه څه شوه؟ پرېږده یې، هغه م له منځه لاړه او دوزخ ته روانه شوه. مړه شوه؟ هو. د هغې د مړینې له کبله پر ما او ملیحې لوی غم خپور. خپلې ژړا ته مو ادامه ورکړه. ومې ویل ملیحې دا د دې ډلې د لړلو اعمالو لومړنۍ قرباني ده. خدای دې له ګناهونو څخه تیر شي او ورباندې دې ورحمیږي. ویې وژله خو خوشحاله یم چې په خیر مړه شوه. په تقوا او پرهیز یې دا نړۍ پرېښوده. هغه لومړنی کس و چې پر موږ ورحمېده او زموږ لپاره غمجنه او ګرد سره بدله شوه. خدای دې د هغې قاتلان د اعمالو په سزا ورسوي او په ډېر کړاو سره دې د ژوند له نعمت څخه بې برخې شي. مشرې مېرمنې وویل هېڅ چا ونه وژله، هغه خپله مړه شوه. ومې ویل ولې؟ تر هغه وخته چې هغه کور ته نه و تللي هغې هېڅ ناروغي نه لرله. کله چې وخت ګوتو ته ورغی نو زموږ پر وضع ورحمېده او هڅه یې وکړه چې زموږ لپاره یو خدمت ترسره کړي. ته ولې وایې چې مړه شوه؟ زما خپله په یاد دي هغه یې دومره ووهله چې هماغه شیبه له پښو ولوېده. بیا یې تاریاک ورکړل او ژوند یې ورڅخه واخیست. تاسې ګمان کوئ دا جنایتونه به همداسې پټ پاتې وي او هېڅوک به هم ورڅخه خبر نه شي؟ تاسې دا خیال کوئ چې دا وحشیانه کارونه به کوم بدل ونه لري؟ دا نړۍ یو سنبالونکی لري او دا ځمکه او اسمانونه یو خدای لري. کیدای شي د عالم د مخلوق په نظر پر خپلو جنایتونو کوم سرپوښ کیږدي، خو دا کارونه له خالقه پټ نشي پاتې کیدای. زما د سکینې او د داسې نورو اسیرانو غچ به له تاسو واخلي چې ستاسو په ظالمانه منګولو کې بندي شوي یو. دا روزګار ته هم ستاسو خودسریو ته د پای ټکی کیږدي. که په دې نړۍ کې د خپلو اعمالو سزا ونه وینئ، په هغه بله نړۍ کې به رښتینی غچ اخیستونکی تاسې خپلو سزاو ته ورسوي. اوس مو چې هر څه له لاسه کیږي هغه وکړئ. هغې مېرمنې وویل آسې دا نجلۍ لا ناروغه ده او اپلتې وایي. د هغې څارنه او ښه خدمت وکړه او هڅه وکړه چې د مخ رنګ د خلکو د کتنې او معاشرت وړ وګرځي. د هغې د پاکۍ خیال هم ساته. که یې هر څومره ښه څارنه وکړي زه به هغومره ډېره خوشحاله شم. کله چې ښه روغه شوه زه به یو ښه انعام هم درکړم. که ملیحه چې تر دې وروسته به یې هوریه بولي ورته راځي، پروا نه کوي. د هغې کټ هم دلته راوړه. تر هغې وخته چې روغه شوې نه وي څوک حق نه لري چې دې کوټې ته راشي. تا هم باید په 2 ورځو کې هغه خپل حالت ته راولئ، ځکه ما پر دوی ډېرې پیسې لګولې. دوی باید زما پور ادا کړي. آسیا تر پایه غلې ولاړه وه. اخر یې وویل سمه ده، هیله لرم چې زما په څارنه او خواریو به ډېر ژر روغه شي. مشره مېرمن موږ ته مسکی شوه او له کوټې ووته. پر دې مهال سخت وټوخېدم. 2-3 دقیقې مې خولې ته دسمال نیولی و. ومې لیدل چې له سینې څخه مې څو څاڅکي وینه هم راوتلې ده. ملیحې ته مې وویل 2مه قرباني دې مبارکه وي. پوه نه شوم، زما له سینې څخه راغلي وینې ته وګوره. ملیحه په غور سره ورته ځیرې شوه. ومې ویل زه په نري رنځ یا اصل اخته شوی یم، زه به هم ډېر ژر له سکینې سره مله شم. ملیحې وویل 2مه قرباني به زه یم، ته به 3م تنې. ولې؟ ډېر ژر به پوه شي. سربیره پر دې ته باید تر موږ نیکمرغه ووسې او د جنایتکارو مکافات تر پایه وګورې. په دې شیبه کې مې په یاد شول چې باید تر مړینې وړاندې د خپل ژوند تاریخ ولیکم، خو د کار وسایل مې نه لرل. یو څه شیبه په دې سوچ کې وم که له کوم ځایه قلم او کاغذ ترلاسه کړم. د کوټې کړکیو ته مې وکتل چې زیاتره هندارې یې ماتې شوې وې او پر ځای سپین کاغذونه نښلول شوي وو. خوشحاله شوم چې څو پاڼې خو په لاس کې لرم. که څه هم دغه کاغذونه زما د بدمرغه تاریخ لپاره نه بسېدل. همداراز قلم او رنګ ته مې هم اړتیا لرله. تر څه سوچ وروسته مې په پام کې ونیول چې خپله ساتندوی او پرستاره تېر باسم چې کاغذ او قلم راته برابر کړي. هماغسې چې پر کټ غځېدلی وم له ساړه اسویلي سره مې وویل که کوم مصروفیت مې لرلی دغه زړه بګنونکو پیښو او وضعیت به لږ رنځ راکوه.
کیدای شي بوختیا را سره مرسته وکړي چې له بستر څخه ژر اوچته شم. زما دغې جملې پر ستارې ژور اغېز وکړ. څرنګه چې زما د خبرو مینه وه نو ویې ویل: څنګه مصروفیات غواړې؟ زه له انځورګرۍ سره ډېره مینه لرم. زما خورلنه ملیام خبره ده که ما د انځورګرۍ وسایل لرلی اوس به مې رسمونه کښل. ملیحه زما خبرو ته په سوچ کې تللې وه. هغه پوهېده چې نوی تصمیم مې نیولی ده. هغې هم زما خبرې وغځولې او ویې ویل: هوکې، دا جنۍ له انځورګرۍ سره ډېره مینه لري. هغې جنۍ وویل: تاسې کومو شیانو ته اړتیا لرئ؟ کاغذ، قلم او رنګ ته. ما اورېدلي چې رسامي په بېلابېلو رنګونو کیږي. سمه ده، خو زه په تور رنګ انځورګري کوم. جنۍ زما په خبرو ډېره خوشحاله شوه او ویې ویل: سمه ده، زه به درته رنګ، قلم او کاغذ تیار کړم. زما د مننې په ځواب کې وویل: اوس نشم کولی، ځکه که اوس ورپسې د باندې لاړه شم مشره مېرمن مې ویني او په غوسه به شي چې ولې مې یوازې پرېښې. خو غرمه یاد د شپې چې دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، ټول به په خپلو دندو بوخت وي. زه به دغه شیان درته راوړم. نن شپه مېلمانه لرئ چې دومره ډېر خلک به راځي؟ د نورو شپو په څېر به خلک راځي. ومې پوښتله: د څه لپاره راځي؟ ویې ویل: تاسې نه پوهېږئ چې دا فاحشه خانه ده او د تفریح لپاره راځي. که څه هم دا ټکی مې حس کړی و، خو تر اوسه مې داسې په زغرده نه و اورېدلی. په دغه نفرت پارونکي تورې ډېره خواشینې شوم او ډېره ووېرېده. ومې پوښتله: موږ یې د څه لپاره راوستلي یو؟ ویې ویل: دا خو څرګنده ده، هره جنۍ چې دلته راولي د عزت د له منځه وړلو لپاره یې راولي. موږ هم د دې سپک عمل لپاره راوستلي یو. دا خو څرګنده خبره ده. نو تاسو خیال کړی و چې د مېلمستیا لپاره یې راوستلي یاست؟ موږ خو بدلمنې نه یو. دلته چې ډېرې نجونې راوستل شوي زما په ګډون، بدلمنې نه یو. دغه کور ته په راتلو سره بدلمنې شولو. له دې وحشیانه کار څخه د دوی مقصد څه دی؟ روزي ګټل او ګټه. آیا تر دې بل بې شرفانه کار شته؟ د بدلمنۍ لومړنی شرط بې شرفي ده. ته یوه پوه جنۍ ښکارېږي، ولې دغه کار ته راضي شوې؟ له موږ څخه یو تن هم په خپله خوښه دغه کار ته غاړه نه ده ایښې. زموږ له همډولو څخه وارد شوو بدمرغیو بدلمنې کړي یو، خو اوس کار له کاره تیر دی. له بدلمنۍ سره له روږدېدو پرته بله چاره نه لرو. په موږ کې هر ډول حس غلی شوی او رښتیا دا ده چې کله د ځان په شان نجونو ته ګورم چې زموږ دندې ته راګډېږي، تر پخوا ډېره خوښېږم. ومې ویل: د دې خوښۍ لامل څه دی؟ ځکه چې دنیا فاحشه ده او د نړۍ ټول خلک فاحش پرسته دي. دا خو قانع کوونکی دلیل نه دی. ولې نه دی؟ دا خو ډېر ښه دلیل دی. زه چې ستاسو په شان هر څومره نور خلک ووینم چې له موږ سره د ژوند په لار کې ګډون کړی، د خپلې عقیدې په ښه والي نور هم پوهېږم. ستاسو عقیده څه ده؟ زه عقیده لرم چې بشر جنایتکاره دی. ښه نو ته خو باید د خوښۍ پر ځای وژاړې او د مسکا پر ځای خواشیني وښیې. دلته عقاید بېلابېل دي. زه له هغه کسانو څخه یم چې د نړۍ د ناخوالو مخې ته یې خندلي او بیا به هم خندم چې هر بدمرغه او خواره سړی وینم د زړه سوي او د دې پر ځای چې ورته اوښکې تویې کړم په کتنه یې خوشحالېږم، پر بدمرغیو یې خاندم. نو پر موږ هم خاندې. خود نو تاسې عجیبه او متضاد عقیده لرئ. زه خپله هم پوهېږم فکر نه کوې چې خبرې دې له لیونتوبه ډکې دي. زما په دې خبره مسکی شوه او ویې ویل: اکثره کسان چې د پیژندنې او معرفت له لارې پر خپل نفس یرغل کوي نو د عمومي پیښو او اخلاقو لړۍ راخلي او د خپل فکر مرغه د طبیعت او موجوداتو د پیژندنې په ناپایه فضا کې خوشي کوي. دوی ټول لیونیان دي. تاسې خو هم له همدې خلکو یاست. شاید زده کړې مو چیرې کړي؟ د عمل په مدرسه کې. ښوونکی مو څوک و؟ طبیعت او عمومي اخلاق. دا ورکه مدرسه چیرې ده؟ تاسې ورکه ګڼئ، پروا نه کوي. که ورکه نه ده نو ځای او مکان چیرې دی؟ په یوه غوسهناکه او آهنګداره لهجه یې وویل: فاحشه خانه. د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو د پاڼه ورژې د ناول شپږمه برخه مو همدومره وه. له ملتیا مو مننه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.